کنګینه چې پخوا به یې سنتي یخچال بللو. این لالای قندینی هم انگورش است، بهترین انگور. دا د کنګینې په نامه د انګور د ساتنې یو ځانګړی لوښی دی چې سنتي یخچال یې هم بولي. د کنګینې انګور د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ډیر د پخوانیو وختونو راهیسې دود دی، یعنی له هغه وخته چې سړې خونې نه وي او یخچال هم چا نه پیژانده. د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ خلک هم په کنګینه کې انګور ساتي. کلونه کېږي چې محمد شریف د انګورو د ساتنې لپاره له کنګینې کار اخلي. هغه وایي تجربه کاری ما تقریبا یک 10 سال میشه که همین کار شروع کردیم. خویی از بسیار وقت پیش است دیگه، از زمان قدیما مانده به مردم در حساب به مردم کلکان، مردم بابوش، یعنی مردم بیادر سابقه هم ری سفیداشان بیادر اینی میره جور میکردن. از اونمو دیگه یک تاریخ یادگاری مانده دیگه. د افغانستان په شمال کې بزګران د اوړي په ګرم موسم کې انګور په کنګینو کې ساتي او بیا یې د ژمي پر رسیدو سره خلک د کابل ښار په واټونو او کوڅو کې پلوري. نوید خان هم یو تن د کنګینو انګورو پلورونکی دی. دا چې کنګینه څنګه جوړیږي او په څنګه ځای کې ساتل کیږي له دی اورو. این در وقت انگور پخته میشه انگور طایفی، فقط انگور طایفی دی میپاید دیگه انگورا نمیپاید. می گلش جور میکنیم که د گل پلیش جور میکنیم. باز وقت انگور که میشه انگور در داخلش میمانیم، ما گلگیری کردگی پاک صفا انگور داخلش میمانیم، دیگه پلیش در سرش میمانیم، گردش علیش میکنیم. در خانه نگاه میکنیم که هم هوایش گرم باشه نه سرد باشه، همونجا نگاهش میکنیم. بعد در زمستان که میشه بازار در لب سرک میکشیم سودا میکنیم. له کابل سربیره په یو شمیر نور ولایتونو کې هم خلک د کنګینې انګور مینوال دي او په ژمي کې یې له خوړلو خوند اخلي. سفر خو همداسې راغلی تر سیاده پورې ځو چکري، خو اصلي مطلب همدا و چې لاړ شو هغه انګور وګورو بغیر د سیزنه چې په همدې وخت کې خوند څنګه دی، په کومه طریقه سره ساتل کېږي. دلته همداسې شکردره ګلدره کې انډیوالان دي، هغوی به دغه کیسې راته کولې چې د سیزنه بغیر موږ په یو مخصوصه طریقه سره د انګور چې دي ساتو. نو چې موږ اوس کله دلته راغلو هغه په خپلو سترګو ولیدو چې انګور په ډېر ښه طریقه سره ساتل شوي دي، خوند یې 2 چنده شوی دی، یعنې بیخي خوندور دی. د یادونې وړ ده چې کنګینه یا په سنتي ډول د انګورو ساتنه چې په عامه اصطلاح ورته وطني یخچال هم ویل کیږي، د کابل په شمول د یو شمیر شمالي ولایتونو خلک د انګورو په ساتنه کې له همدې طریقې کار اخلي.